راځئ موږ د طبقو د قیمتونو جدول په اړه لږ فکر وکړو. په مخکینیو ویډیوګانو کې موږ د طبقو د قیمت په اړه باندې خبرې کړې وې. نو د طبقو د قیمتونو جدول موږ ته دا راښیي چې په د یو عدد په یوه طبقه کې موږ سره څومره قیمت دی. نو دلته موږ ته وایي چې د 18209 عدد لیکلو لپاره د طبقو د قیمتونو جدول وکاروئ. دا موږ سره د طبقو د قیمتونو جدول دی او دلته موږ ته وایي چې د طبقو د قیمتونو جدول په هر بکس کې یو رقمي عدد ولیکئ. موږ به دې کې لیکو چې موږ نه دا غواړي چې موږ سره په 10 زریزو کې کوم عدد دی، په زریزو کې کوم عدد دی، سلیزو کې کوم عدد دی، په لسیزو کې کوم یو دی او په یویزو کې کوم عدد دی یا څومره قیمت پکې دی. نو تاسې د تیر په شان دا ویډیو ودروئ او تاسې په خپله کوښښ وکړئ پیدا کړئ چې دلته موږ سره لس زریزو کې څو قیمت لرو، زریزو کې څو قیمت لرو، سلیزو کې څو قیمت لرو، لسیزو کې څو قیمت لرو او یویزو کې څو قیمت لرو. نو موږ راځو او دا په ګډه باندې اوس پیدا کوو. دلته موږ سره کیڼ لاس نه موږ پیل وکړو. دلته موږ سره د عددونو طبقې دي، دا یویز دی، لسیز، سلیز، زریز او دا لس زریز. نو موږ سره دا طبقې دي. اوس راځو موږ لس زریزو کې ګورو. دلته موږ سره شپږ دي. نو دا زه لیکمه دا شپږ. نو دلته لیکمه لسیزو کې شپږ. همدارنګه زه راځم دلته زریزو ته. زریز به یوه خانه ښي لاس ته وي. نو دا خانه به شي دلته موږ ګورو چې دلته صفر دی. نو زریزو کې موږ سره صفر دی. تاسو وایئ چې دلته خو 80,000 دي، نو زریز ولې صفر شو؟ نو 80,000 دي، موږ دغه 80 یو ځلې دلته شمار کړي دي، نو دوهم ځلې دلته زر نه حسابېږي. که دلته کوم بل عدد وی بیا موږ هغه لیکل. نو موږ سره زریزو کې صفر دی. همدارنګه سلیزو ته موږ راځو. سلیزو کې موږ سره 2 دي، دلته لیکو 2. او بیا موږ راځو لسیزو ته. لسیزو کې موږ سره بیا 2 دي، دا هم لیکو 2. او په پای کې یویزو ته راځو. په یویزو کې موږ سره 9 دي، دا دلته لیکو 9 سره. نو د دې ویډیو موخه همدا وه چې موږ د طبقو د قیمتونو جدول سره لږه بلدتیا پیدا کړو. همدارنګه د دې بله موخه دا وه چې موږ دا لیکل زده کړو چې د هرې طبقې قیمت څنګه پکې ولیکو او معلوم کړو چې د هرې طبقې دا قیمت دی.